سلامونه ملګرو، د ټکنالوژي پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هیله ده روغ او جوړ اوسئ. نن خبرې کوو د ډاکټر ایس میمې پروژې په اړه. پایلې د ټکنالوژي پښتو له ټلګرام چینل څخه کوو. کله چې د ټکنالوژي پښتو ټلګرام چینل راخلاص کړئ، دغه لینک به ما تاسو سره شریک کړی اوسیږي. دې لینک باندې به تاسو کلک واخلئ. هلته به لیکلي وي ډاکټر ایکس ټکی میمې. ملګرو، ډاکټر ایس ټکی میمې د آیس کوین یعنې د کانادا رسمي هغه کوین چې د آیس په نامه باندې ده او اوس لانچ شوی هم ده. تقریبا یو کال مخکې ده هم مایننګ پروژه درلوده. هغه کې ډېرو ملګرو تقریبا ته $200-300 پورې مایننګ پکې وکړ او ګټه یې ترلاسه کړه. د آیس کوین 4 پروژې لانچ کړي دي. یوه یې همدغه ده. 3 پروژې نورې مخکې تاسو سره شریک کړې وې چې هغه پروژې هم تاسې مایننګ یې کوئ، لکه سنویو و مثلا یو بله دوه نورې پروژې هم درلودې. هغه مې مخکې تاسو سره شریک کړې وې، خو دغه پروژه تازه راغلې ده او دې پروژه کې انشاءالله موږ او تاسې ګډون کوو. دا نن لانچ شوه او همدا نن تر اوسه پورې 350,000 کسانو په دې پروژه کې ګډون کړی ده. نو راځئ ملګرو، د دې پروژې په طریقه باندې تاسې پوه کړم چې څنګه کولی شو دې پروژه کې اکاونټ جوړ کړو او په دې پروژه کې کار وکړو. ملګرو، چې کله د ټکنالوژي پښتو ټلګرام چینل ته تاسې راسئ، همدې ځای کې دغه لینک به ما تاسو سره په خپل په ټکنالوژي پښتو یوټیوب ټلګرام چینل کې شریک کړی اوسیږي. نو ملګرو، په دې به تاسې څه کوئ؟ کلک به واخلئ. په دې چې کله کلک واخیسته، تاسو ته به داسې یوه صفحه راخلاصه شي. تاسې به لږ ورته صبر وکړئ. چې کله هم صبر وکړو، که انټرنټ مو ضعیف او کیدای شي تاسې ته ډېر وخت ونیسي. نو که انټرنټ مو قوي اوسیږي، بیا لږ وخت نیسي. ګورئ ملګرو، دلته 2 آپشنه درکوي. که مثلا تاسو په افغانستان کې یاستئ، نو کوشش وکړئ چې له دې برخې نه کار واخلئ. ګوګل پلی باندې به کلک اخلئ، ځکه په افغانستان کې د ډاکټر ایکس اپلیکیشن کار کوي او دلته نښې نه وایي چې مثلا دا اپلیکیشن د تاسې په مملکت کې کار نه کوي یا کوم بل مشکل لري. نو تاسې به مستقیمه راسئ ملګرو، دلته به د انسټال په برخې باندې کلک واخلئ. لکه عادي اپلیکیشن نه چې موږ او تاسې انسټالوو، او دغه اپلیکیشن نه لکه فیسبوک او مثلا ټویټر او دغه نور شیان چې موږ او تاسې انسټال کوو، نو په همدې شکل باندې به دا هم موږ څه ورته وایي، انسټال به ورته وایي. ملګرو، که انټرنټ مو د تاسې قوي وي، نو شاید دا لږ وخت ونیسي، ځکه 40 MB د دې وزن ده او ډېر وزن نه لري چې مثلا دا تاسو ته ډېر وخت ونیسي. خو د ما انټرنټ لږ ذره ضعیفه ده، نو زه مجبوره یم چې ویډیو لږ ودروم او کله چې اپلیکیشن خلاص شي، ډاونلوډ یې تکمیله شي، بیا له هغه وروسته نه به زه ویډیو شروع کړم. ملګرو، زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ شو او له ډاونلوډ وروسته به موږ او تاسې ته په اپ سټور کې په دغه شکل باندې ښکاري. هغه ملګري چې آیفون استفاده کوي، هغو ته خو باید د انسټالولو طریقه معلومه وي، خو ډېر ملګري انډراید استفاده کوي. زه هم انډراید نه ګټه اخلم. نو په دې شکل به تاسو ته اپلیکیشن معلوم شي. کوم ملګرو ته چې آیفون استفاده کوي، هغو ته به آیفون کې د اپلیکیشن ډاونلوډېږي، هغو نه به استفاده کوي. کوم ډېر توپیر نه لري. راځئ ملګرو، دلته به په اوپن باندې لکه نور اپلیکیشن نه چې کله ډاونلوډېږي، په اوپن باندې به کلک ورته واخلو. کله مو چې کلک ورته واخیسته، موږ او تاسو ته به داسې یوه صفحه راخلاصه شي. ګورئ ملګرو، ډېر ساده اپلیکیشن ده، ډېر کوم پیچلی سیستم نه لري. دلته تاسو ته وایي چې لاګین ساین اپ. موږ او تاسې ځکه د اپلیکیشن کې نوي یاستو، نو څه به وکړو، دلته به یو ایمیل ورکوو. یو ایمیل به ورکوو. نو د ایمیل به د خپل ایمیل به دلته ورته ولیکو. مثلا زه د ټکنالوژي پښتو ایمیل ادرس باندې مثلا غواړم چې جوړ یې کړم. همدغه ما سره د ټکنالوژي پښتو دلته ایمیل ادرس ده. ګورئ ملګرو، زه به ورته ټکنالوژي پښتو @gmail.com زه به دا ورکړم. تاسې به دلته څه کوئ، د خپل ایمیل به ورکوئ ملګرو. کوم ایمیل چې د تاسې دایمي ایمیل ده او هغه نه استفاده کوئ، هماغه ایمیل به دلته ورته ورکوئ. تاسې به د خپل وروسته له هغه نه به په دې تکمې باندې څه کوئ، کلک اخلئ. له هغه وروسته هم چې کلک واخیسته، ګورئ ملګرو، تاسو ته څه وایي، وایي موږ دغه ایمیل ته یعنې ټکنالوژي پښتو ایمیل ته موږ یو کوډ لیږلی ده، یعنې د ایمیل له لارې موږ یو کوډ لیږلی. ګورئ ملګرو، دلته یوه برخه لري چې دا کوډ یعنې دویم کوډ که تاسې غواړئ په 20 ثانیې وروسته له دې چې دغه کوډ تاسو ته لیږل شوی، له هغه وروسته به دویم کوډ هم تاسو ته درلیږل کېږي. یعنې که تاسې وغواړئ، امکانات
تاسو ته کوډ درولېږي. نو موږ به څه کوو، راځو به دلته خپل چې د جیمیل به راخلاصوو ملګرو. جیمیل هم چې کله راخلاص که دلته جیمیل هم چې کله راخلاص که دلته څه کوو، راځو دلته ګورئ تاسو ته به داسې یو کوډ راغلی اوسېږي ملګرو. ګوره داسې یو کوډ ګورئ 514 دلته ماته دا کوډ راغلی ملګرو. دا به څه کوئ، دلته به ګوته پې پرېږدئ، ګوته هم چې کله کېښوده دلته به څه ورته وایي کاپي. له دې وروسته هم چې کاپي کړه دلته به څه کوئ، دلته به پیسټ کړئ ملګرو. له دې وروسته چې تاسو دلته کوډ ورکړه تاسو ته به دغه صفحه راسي. له هغې وروسته چې دا صفحه راغله تاسو به په نیکسټ سټیپ باندې کلک واخلئ، وروسته بیا په نیکسټ سټیپ باندې کلک واخلئ. همداسې دا به مخکې بوځئ. دلته به الاو ورته ووایئ. له هغه وروسته به دلته تاسو ته اولین شی چې راځي تاسو ته به ووایي چې د موږ ټلګرام چینل جوین کړئ ملګرو. دې لپاره دوی ټلګرام چینل تاسو باندې جوین کوي چې ټلګرام اوس ډېر خلک د ټلګرام له لارې د مایننګ اپلیکیشنونه جوین کوي. نو دوی هم کوشش کوي چې د خپل د ټلګرام چینلونه بوست کړي. نو موږ او تاسو به راځو چې به ورته وایي جوین. یو دقیقه به ورته وخت واخلئ، له هغه وروسته به داسې د دوی څه راسي، د دوی ټلګرام چینل راسي. د دوی ټلګرام چینل ما له مخکې هم جوین کړی ده، ما سره و. نو د دې لپاره دلته ماته ګورئ میوټ ایښي، تاسو ته به دلته جوین لیکلی وي، دغه قسمت کې به جوین لیکلی وي. تاسو لکه مخکې د نور چینلونه چې جوین کوئ په دغه طریقه به دا تاسو ته څه کوي راځي. دا هم چې کله جوین کړم له هغه وروسته به چې کله جوین شو دلته به تاسو بیرته راځئ، دلته به څه ورته وایي ویریفای. کله چې ویریفای ورته وایي که تاسو دا چینل جوین کړی نو دغه ثانیې چې دلته ګرځي ګورئ ملګرو، له دغه وروسته به تاسو ته د اپلیکیشن مستقیمه څه کوي راخلاصېږي به، یعنې د مایننګ برخه به یې درته خلاصېږي. 17 ثانیې 14 ثانیې همداسې کرا دغه ثانیې راکمیږي. او که تاسو د دوی ټلګرام جوین کړی نه یې نو مخکې راتلونکې صفحه چې دغه به تاسو ته څه کېږي، هغه به نه راخلاصئ. یعنې دغه وادې به تاسو ورته صبر کوئ څو چې دغه تاسو برخه ویریفای کېږي. ګورئ ملګرو ما مخکې هم دا جوین کړی ده، خو اوس دې لپاره چې د اپلیکیشن نوی ده نو بیا څه کوي، سر په سر د جوین برخه راخلاصئ. ګورئ ملګرو دا ما مخکې هم جوین کړی، خو سر له دې چې جوین کړی هم ده دا برخه څه کوي، دوهم وار درېیم وار تاسو ته کېدای شي راخلاصه شي. ګوره دلته ماته ولیکل شو چې تاسو ته د مبارکي تاسو ویریفای شوئ چې دې برخې ته داخل شئ. نو دې برخه کې کار کول دلته بس سکیپ آل ورته ووایئ چې مثلا نه دې برخه کې ډیر کار فقط یوازینی کار چې تاسو 4 ساعتونه وروسته کوئ، راځئ به دغه برخې باندې به څه کوئ ملګرو، کلک به اخلئ، بس یو کلک به ورته اخلئ. که مثلا څوک 12 ساعته وروسته هم غواړي دې برخه کې 12 ساعته وروسته هم راسي نو دلته به یوازې راځئ، دلته به د 1 یا 2-3 ثانیو لپاره دغه شنه برخه چې دلته داسې د تاویږي په دې باندې به خپل ګوته داسې نیسئ. ګوته به هم چې ونیسئ تاسو ته به یو غږ وسي، له هغه وروسته به تاسو ته د 4 ساعته لپاره څه وسي، مایننګ به فعاله سي. نو هر 4 ساعتو کې یا 12 ساعتو کې تاسو راځئ دغه برخې باندې به ګوته اخلئ. ګورئ ملګرو اوس ماته په ساعت کې 80 دانې کوینونه راکوي. دا برخه بیا کله چې لیولونه هم پورته کېږي، وخت چې لیولونه هم پورته کېږي دا خو دلته نه ده خلاصه، نو چې کله لیولونه هم پورته شي ملګرو دلته زه د دې پروژې بله عین شکل د دې بله پروژه هم ما سره شته چې موږ د هغې پروژې مایننګ هم کوو. نو ګورئ ملګرو دلته د سنویف په نامه باندې چې دا پروژه هم د همدې کمپنۍ له لوري راوتلی ده. دلته وګورئ ملګرو د ما د مایننګ سپیډ 0.13 ته راکم شوی ده. یعنې کله چې څومره ډیر وخت په دې پروژې باندې تیریږي لیول مو پورته کېږي نو د تاسو د مایننګ سرعت هم څه کېږي راکمیږي. اوس د ما لیول 8 ده، کله که مثلا 10 لیول ته رسیږي نو کېدای شي چې بیخي سپیډ یې راکم شي. نو تاسو به کوشش کوئ چې دلته به څه کوئ، هر څومره زر چې کېږي د پروژه کې به جوین کېږئ او دا پروژه به فعاله کوئ، ځکه فعلا په ساعت کې 80 دانې کوینونه تاسو ته جمع کوي. یوه بله موضوع ملګرو هم دا هم در سره شریکه کړم، هغه ملګري چې مثلا 4 ساعتو کې یو ځای له دلته رانسي او دغه برخه کې چې دلته ګورئ ملګرو دغه برخه دې باندې ګوته کېنږدي او دا مایننګ فعاله نه کړي نو تاسو ته به څه کېږي، د تاسو کوینونه به بیرته منفي کېږي. دغه کوینونه چې تاسو دلته ټول کړي دي اوس مثال مثبت 80 دانې تاسو ته اوس درکوي، که دغه 4 ساعته وروسته رانسئ نو تاسو ته به څه کېږي، نو د تاسو کوینونه به بیرته منفي کېږي. مثلا په ساعت کې 15 دانې 6 دانې ته 20 دانې کوینو پورې د تاسو کوینونه بیرته منفي کېږي نه ده.
نو ملګرو دغه و د آیس اوپن نټورک له لوري د نوي پروژیکټ چې د ډاکټر ایکس په نامه باندې د طریقه د کار کولو ایله ده چې ویډیو مو خوښه سوې وي. تر بیا خدای په